بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو زمونږ نننی درس چې دی د لمانځه ارکان د لمونځ لپاره څومره ارکان دي او کم دي. د دې نه مخکې دا پیژندل ضروري دي چې رکن ویلی کېږي څه د رکن تعریف څه دی. نو محترم ورونو رکن دې ته ویلی کېږي چې د هغې پوره کول په لمانځه کې ضروري وي، لکه رکوع کول چې د دې نه بغیر لمونځ پوره نه دی. که چېرته د یو کس نه په سهوه کې یو رکن پاتې شه نو هغه به هم پوره کوي او د هغې لپاره به سجده سهوه کوي، چې دې بیان به وروسته راشي چې سجده سهوه به کله کېدلی شي او څنګه به کېدلی شي. د هغې پوره بیان به انشاءالله په راروانو درسونو کې وشي. اوس راځو د لمانځه ارکانو ته. د لمانځه دپاره کم ارکان دي. اول قیام، یعنی په ولاړه باندې لمونځ کول. که چېرته یو کس د ولاړې وس او طاقت لري نو هغه به په ولاړه باندې لمونځ کوي. که چېرته د ولاړې وس او طاقت نه لري نو بیا به په ناسته باندې کوي. که چېرته د ناستې طاقت هم نه لري نو بیا به په پریوتو باندې کوي، حتی په اشاره باندې به کوي، چې دې نه د لمونځ اهمیت معلومیږي چې دا لمونځ څومره اهم او ضروري دی د یو مسلمان دپاره چې په هیڅ حالت کې به نه پرېږدي. دویم محترم ورونو هغه تکبیر تحریمه ویل، اولنی تکبیر چې هغې پسې لمونځ شروع کېږي، نو دا هم د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی. دریم سورة فاتحه لوستل، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین پورې د دې لوستل دا هم د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی. څلورم محترمو په اطمینان سره رکوع کول، د رکوع نه پس ودرېدل او په اطمینان سره برابر ودرېدل د رکوع نه پس. ډېر ملګري داسې دي چې هغه د رکوع نه راپورته شوی نه وي، ډایرکټ سجدې ته تللی، نو دغلته دا قیام چې کوم دی د رکوع نه پس دا نه کوي، بلکې دا د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی چې د دې کول انتهایی ډېر زیات ضروري دی. په دې کې ښایسته دعا راغلې ده، سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، چې یو سړی دا دعا په ولاړه باندې وایي نو ښه په اطمینان سره په دې کې ودرېدلی شي او هغې نه پس بیا سجدې ته لاړ شي. بل محترمو د دواړو سجدو په منځ کې کېناستل، سجده په اطمینان سره کول او بیا دواړو سجدو منځ کې دا ناسته چې دا هم د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی، چې ډېر ملګري دا هم نه کوي، بس د یو سجدې نه راپاڅېدلی نه یو دویم سجدې ته ډایرکټ تللی، بلکې دې کې د نبي علیه السلام ښایسته دعاګانې نقل دي چې یو سړی هغه وایي نو ښه برابر اطمینان سره به دې کې ناسته کېږي د دواړو سجدو په منځ کې. لکه دا دعا راغلې ده، رب اغفر لی رب اغفر لی. دغه رنګې بله دعا راغلې ده، اللهم اغفر لی وارحمني وعافني واهدني وارزقني، چې دا دعاګانې کله ولوستلی شي په دې کې نو ښه په اطمینان سره لمونځ کېږي. شپږم محترمو د سجده په 7 اندامونو سره کول، چې دې نه مراد پوزه او تندی، دغه رنګې دواړه ورغوي د لاسونو او دواړه زنګونونه او د دواړو خپو ګوتې په دې سره سجده کول، دا په ځمکه باندې لګول. بیا اووم محترمو ټول افعال په اطمینان سره کول. د لمانځه چې څومره افعال دي، که رکوع ده، که سجده ده، که د رکوع نه پاڅېدل دي، که د سجدې نه پاڅېدل دي، دا ښه پوره په اطمینان سره کول. اتم محترمو د لمانځه چې څومره افعال دي دا په ترتیب سره کول، لکه رکوع ته تلل، هغې نه پس بیا د رکوع نه پاڅېدل، بیا سجدې ته، دا ټول په کم ترتیب سره چې لمونځ نقل دی په دغه ترتیب سره کول، دا هم د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی. دا هم محترمو اخرنی تشهد چې دی کوم کې چې سلام ګرځېږي هغې کې التحیات ویل، دا هم د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی. لسم محترمو اخرنی تشهد لپاره کوم باندې چې سلام ګرځول کېږي د هغې لپاره دا ناسته دا کېناستل، دا هم د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی. 11 محترمو په آخره قاعده کې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف لوستل، دا هم د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی. او اخرنی رکن چې دی هغه چې کله ته لمانځه نه وځې لمونځ خلاصې نو السلام علیکم دا الفاظ ویل، دا هم د لمانځه د ارکانو نه یو رکن دی. دا شو د لمانځه ارکان. پر روان درسونو کې انشاءالله د لمونځ واجبات، د لمونځ ماتونکي په کوم شیانو سره لمونځ چې دی ماتېږي، د لمونځ سنتونه په لمانځه کې کوم سنتونه دي او نور ډېر مسائل د لمونځ متعلق هغه به بیانېږي انشاءالله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.